د سپېڅلي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو، نن درته د ناول یوه بله په زړه پورې او د خونده ډکه برخه وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې سئ او ملتیا مې وکړي. لس دقیقې وروسته پښتون پولیس راغلي او ماته یې یوه شړۍ راوړه. شړۍ یې پر ما وپېچله او یوه سپینه ګولۍ یې هم راکړه. د ګولۍ په خوړلو مې اعصاب یو څه ارامه سوه او د شړۍ تودوالي هم ډېره ارامي راوبخښله. سپایي له دې چې نه یې سوی کولی چې زما لاسونه راخلاص کړي، ډېره بخښنه راڅخه وغوښته. ما ورته وویل تاسو زما لپاره ځان مه مسوله کوئ، اوس مو هم ډېره خواخوږي راسره کړې ده. زه او سپایي په همدې خبرو کې وو چې د سپایي هغه بل ملګری هم راغلی او پښتون سپایي ته یې وویل چای مې راوړي دي، ته د چای ورکړه او زه به د باندې څار کوم. ما ورته وویل تاسو له ما سره ډېر په عذاب سواست. سپایي وویل موږ چې تا ګورو او هغه دوه تنه نور پښتانه وینو، له سترګو مې وینې تویېږي، خو څه وکړو زموږ هم چاره نسته. سپایي تورې خوږې چای 4 غټې غټې پیالې راکړې. تاسو باور ولرئ چې ما په ټول عمر کې د چای داسې خوند نه و لیدلی. لنډه یې دا چې ما دغه ټوله شپه په ولاړه تېره کړه. کوم تکلیف چې ما په دغه شپه کې تېر کړ د هغه بیان او څرنګوالی زما قلم نسی کولی. سهار چې لمر راوختې منصبدار راغلی. ما د هغه 2 تنو پولیسانو په لارښوونه ځان ډېر بېحاله وښودی. هغه 2-3 ځله له ما څخه پوښتنه وکړه خان صاحب څه حال دی؟ دی رښتیا وایي که یا؟ ما د هغه ټولې پوښتنې بې جوابه پرېښولې او هیڅ جواب مې ورنه کړ. نوموړی منصبدار تر غرمې پورې 2-3 پله راغلی. اخر یې ډاکټر راوستی او هغه ته یې وویل د یو وار وګوره چې رښتیا داسې بې حاله دی که یې ځان په ټګي وهلی دی. ډاکټر زه وکتلم او له کتنې څخه وروسته یې ورته وویل د دې مجرم زړه ډېر کمزوری دی. که تاسو دغه شکنجې ته نور هم دوام ورکړي امکان لري چې ژوندی پاتې نه سي. منصبدار وویل ډاکټر صاحب دی به ټګي کوي. ډاکټر وویل هغه مرې ته وا ټګي کوي. منصبدار وویل خپله دغه عقیده لیکلې راکړه. ډاکټر وویل ډېره ښه ده، درځه چې ستا په دفتر کې درته ولیکم. افسر او ډاکټر دواړه له خونې څخه ووتل. 5 دقیقې وروسته پښتون پولیس ډېر خوشحاله راغلی او ما ته یې وویل شاباش، اوس به دې انشاءالله لاسونه خلاص کړي. ځکه ډاکټر چې موږ پخوا لیدلی وو او هغه هم په اصل کې پښتون دی، دې ظالم ته یې لیکلی سند ورکړ که ستا لاسونه خلاص وه هم ځان بې آله واچوه. او په خاص ډول کله چې دغه سرکوزي راسي کوشش وکړه چې ځان بې حاله ښکاره کړې. ما وویل ډېره مننه، زه به ستاسو دغه ملګري او خواخوږي تر عمره هېره نه کړم. سپایي ولاړې او تقریبا 10 دقیقې وروسته 2 تنه سپایان نور راغلل. زما لاسونه یې راخلاص کړه او په همغه خونه کې یوه زړه شړۍ راته واچوله او زه یې پر هغه پرېیستلم. په همدې وخت کې منصبدار هم راغلی، په داسې حال کې چې شپېلکی یې واهه ما ته رانږدې سو. زما نبضونه یې وکتل او بیا یې سپایانو ته وویل تاسو متوجه اوسئ چې هر وخت یو څه پر حال سو ما خبر کړي. اوس ډاکټر بیا راځي، زه حصې ته ځم. ډاکټر ته ووایه چې یوه انجکشن هم ورکړي. سپایي وویل په سترګو صاحبه. منصبدار ولاړی او د هغه سره سپایان هم ووتل. 2 دقیقې وروسته ډاکټر راغلی او یو سپایي هم ورسره و. اول یې زما نبض وکاتی او بیا یې سپایي ته وویل ولاړ سي یو څه اوبه راوړه. سپایي چې ووتی ډاکټر ډېر کرار راته وویل ورخطا کېږه مه، انشاءالله بیخي ښه یې، اوس به پیچکاري هم درته وکړم. دا 2 دانې ګولۍ به هم هغه پښتون سپایي ته ورکړم چې په ورځ کې 3 دانې درکړي. زه به ډېر زیار وکاږم چې دا ظالمان نور تا ته شکنجه در نه کړي. ما وویل ډاکټر صاحب ډېره مننه، ما ته هغه پښتون پولیس تاسو مهرباني وویله. په دې وخت کې سپایي اوبه راوړې. ډاکټر یوه ګولۍ د اوبو سره راکړه او بیا یې یوه پیچکاري په مټه کې راولګوله او سپایي ته یې وویل د دې سړي حال ډېر خراب دی، زړه یې صدمه لیدلې ده. انسپکټر صاحب ته ووایه چې د ده ډېر خیال وساتي، نور شکنجه خو دې نه ورکوي، بلکې باید د آرام او خوراک خیال هم وساتل سي. که لږ بې احتیاطي وکړي دی به مړ سي او انسپکټر صاحب ته به لویه بدنامي جوړه سي.
دا خبره زما لخوا ورته وکړه، زه به مازدیګر هم راسم. ډاکټر ولاړې او سپایي هم ورسره ووتې. یو ګړی وروسته منصبدار وارخطا راغلی او زما نبض یې وکاتی. بیا یې سپایي ته وویل دی هغې بلې خونې ته بوځي او ښه تود یې وساتي، په زخمونو یې یو څه ټینچر هم ووهي. سپایي وویل ښه دی صاحبه. چې منصبدار ووتی څو تنو سپایانو زه په هماغه شړۍ کې واخیستم او هغې بلې خونې ته یې بوتلم او 2 شړۍ یې نورې راباندې واچولې، په زخمونو یې یو څه ټینچر هم راووهل. مازدیګر بیا هم هغه ډاکټر راغلی، یو امپول یې بیا را پیچکاري کړ او لاړې. چې ډاکټر ولاړې پښتون پولیس راغلی، ډېره دلداري یې راکړه او ښوونه یې راته وکړه چې کوشش وکړه چې د دوی ډوډۍ ونه خورې، موږ په خپله پیره کې ډوډۍ درکوو او زیار وکاږه چې دوی پوه نسي چې ته ټګي کوې. ما ورته وویل ډېره ښه ده، هغه زما 2 تنه ملګري څه سول او په څه حال کې دي؟ سپایي وویل له هغو څخه بېغمه اوسه، هغوی همدا اوس خپلو کورو ته ولاړل. ما په ډېره خوشحالي ورته وویل ښه هغوی خوشي سوه؟ سپایي وویل هو هغوی خوشي سوه، خو 4,000 کالدارې ولاړې. ما وویل دا خو ښه کار وسو چې ایله سوه، ځکه هغوی زما په خاطر دا تکلیف تیر کړ. سپایي وویل د دې ځای مشرانو ستا دپاره هم دوی ته روپۍ ورکولې، خو انسپکټر وویل چې آی جي جي ته مو خبر ورکړی دی، موږ یې نسو خوشي کولی. ما ورته وویل آی جي جي څوک دی او چیرې اوسیږي؟ سپایي وویل هغه گورنر دی، په کوټه کې اوسي، ته مه وارخطا کېږه، موږ پښتانه دلته او په کوټه کې ستا سره مرسته کوو، په کوټه کې هم تکړه پښتانه سته. ما وویل دوی ما کوټې ته لیږي؟ سپایي وویل هو. ما وویل څه وخت؟ سپایي وویل په دې زه هم نه پوهېږم، موږ په دې خبرو کې وو چې انسپکټر راغلی او سپایي ته یې وویل هلکه څه دې ورسره ویل؟ سپایي وویل دی اوبه غواړي. انسپکټر وویل ورکړي به دې وایي. سپایي وویل ستاسو امر نه و صاحبه. انسپکټر وویل ورسه اوبه ورته راوړه. سپایي عسکري سلام وکړ او له خونې څخه د باندې ووتې. چې سپایي د باندې ولاړې منصبدار ما ته رانږدې سو او په ډېره خوږه ژبه یې وویل خانه ته ډېر کلک یې، زما ستا دغه نرتوب خوښ دی، زه پوهېږم ته هم پولیس یې، خو ډېر تکړه پولیس یې، مګر ګوره خانه ډېر غره نه سې، ما هغه پولیسي ریمانډ چې باید له تا سره مې کړی وای ونه کړ. ما د هغه هیڅ جواب ورنه کړ او سترګې مې پټې کړې وې. منصبدار ډېر وخت زما جواب ته انتظار و، مګر ما قصدن ځان غلی ونیوی او جواب مې ورنه کوي. منصبدار نور هم رانږدې سو او ما ته یې بیا داسې وویل خانه دونه زیات نه دی پکار، سترګې خلاصې کړه، اوس خو ښه یې. ما د دې پر ځای چې د هغه جواب ورکړم په ډېره محزونه لهجه وویل لږ اوبه. منصبدار وویل هغه دی اوبه مې راغوښتې دي، اوبه به راوړې، ته سترګې خلاصې کړه. په دې وخت کې سپایي اوبه راوړې او منصبدار ته یې وویل صاحبه زه به یو بل ته غږ ور وکړم چې سر یې پورته ونیسي، زه به اوبه ورکړم. منصبدار وویل ولې دی په خپله نسي پورته کېدی؟ سپایي وویل یا صاحبه. منصبدار وویل ښه ته یې پورته کړه، زه به اوبه ورکړم. سپایي زما سر پورته کړ او په داسې حال کې چې زه هغه په غیږ کې نیولی وم منصبدار ما ته اوبه راکړې. ما اوبه وڅښلې او د اوبو څښلو په وخت کې مې کوشش وکړي چې د یوې خوا اوبو ته خپله تلوسه وښیم او له بلې خوا ځان ډېر بېحاله وښیم. زه په دې کوشش کې تر ډېره کامیابه وم. دوی چې ما ته اوبه راکړې بیرته یې پرېیستم او دواړه راڅخه ووتل. تر ډېر ځنډ وروسته پښتون سپایي سره له ډاکټره راغلی چې زما سر ته کښېنستی. ما ته یې ورو غوندې وویل آفرین دا سرکوزي دې ډېر وارخطا کړی دی. ما ته یې اوس ډېرې زارۍ وکړې چې ستا علاج وکړم، ته زما له راتګ څخه وروسته ځان یو څه په حال وښیه. ما وویل ما خو دا هر څه ستاسو په هدایت کړي دي. ډاکټر وویل څه وکړو که مو داسې نه وای کړي، دې د ظالم بچیانو ته ډېر په عذابولې. سپایي وویل که داسې نه وای سوي دی به تر اوسه پورې تړلی وای. ډاکټر وویل موږ له تا څخه مننه کوو چې تا زموږ پر سر دونه کړاوونه تیر کړه، ځکه که ته د افغانستان نه وای
او د افغانستان د پښتونستانیانو د حقونو غوښتنه دې نه کولی، تا ته به هیڅکله دونه ستونزې نه وای پیښې سوې. ما وویل موږ او تاسو یو نوک او وری یو او وینه مو سره شریکه ده، زموږ او ستاسې جلا کېدل امکان نه لري. ډاکټر وویل ښه خدای دې خیر در پیښ کړي، موږ به اوس ولاړ سو. ما وویل ځئ خدای مو مل شه. ډاکټر او سپایي دواړه ووتل او زه یوازې پاتې سوم. یو ګړی په خپلو چورتونو کې ډوب سوم. ښه ځنډ وروسته منصبدار او 2 تنه نور غالبا ملکي مامورین وراننوتل. منصبدار هغوی ته په اردو ژبه څه وویل. هغه یو راغلی زما سر ته کښېنستی او په ډېره نرم لهجه یې پوښتنه راڅخه وکړه خانه څنګه یې؟ ما په داسې لهجه چې د یوه سخت ناروغ له خولې راووځي داسې جواب ورکړي چې ستاسو زړه غوښتل هغسې یم. هغه وویل زموږ زړه څه غوښتل؟ ما وویل زما مرګ. هغه وویل موږ به ولې ستا مرګ غوښتي؟ ما وویل ځکه پښتون یم. هغه وویل دا خبره چا درته وکړه؟ ما وویل چا نه ده راته کړې، ستاسې ظلم په دې پوه کړم. منصبدار وویل سمې خبرې وکړه، ایسي صاحب در سره خبرې کوي. ما وویل که زه سمې خبرې نسم کولی ته سمې خبرې ورسره وکړه. منصبدار وویل ډېر ګستاخي یې. ما وویل هو ځکه زه ګستاخي یم چې تا ته مې پیسې در نه کړې. ایسي وویل څه شي؟ د څه شي پیسې؟ منصبدار وویل هسې اپلېټې وایي. ما وویل اپلېټې نه وایم، رښتیا وایم، که ما پیسې درلودلی په هماغه ورځ به پر خپله لار پسې تللی. منصبدار وویل صاحبه د ده مزغه خراب سوي دي چې یو 2 شپې نورې هم پر ده تېرې سي، نورې به هم ډېرې خبرې وکړي. ایسي وویل هو د مجردانو همدا خوی وي. ما وویل هو د ظالمانو همدا عادت وي چې خپل مظالم حق ورته ښکاري او د بې ګناه خبرې ورته اپلېټې ښکاري. ایسي زما د خبرو جواب رانه کوي او منصبدار ته یې وویل تاسو بیا هم ډاکټر ورته راوغواړئ او یوه پرېکنده نظریه ځینې واخلي. منصبدار وویل ښه دی صاحبه. دوی ولاړل، زه یوازې پاتې سوم. د تګ په وخت کې د ایسي هغه بل ملګري وویل ایسي صاحب دغه سړی خو ماته ګناهګار نه ښکاري، ستاسو څه رایه ده؟ ایسي وویل زه څه نسم ویلی. دوی نور څه هم وویل خو زه یې په خبرو پوه نه سوم ځکه دوی په اردو ګډ وه. یو ګړی وروسته پښتون سپایي راغلی او یوه ډوډۍ ورسره وه. ډوډۍ یې ماته کښېښوه او په داسې حال کې چې په سترګو یې پوه کړم چې د ډوډۍ له خوړلو انکار وکړه. په جګ اواز یې ماته وویل واخله ډوډۍ دې وخوره. زه پوه سوم چې د باندې څوک ولاړ دی، نو ځکه ما ورته وویل دا ډوډۍ دې منصبدار ته ورکه، د دښمن ډوډۍ څوک نه خوري. سپایي وویل هغه ستا سره څه دښمني کړې ده؟ ما وویل که ستا منصبدار او د هغه باداران د پښتون او افغانستان دښمنان نه وی نو زه یې په کوم جرم داسې د مرګ حال ته راوستم. سپایي وویل که ډوډۍ ونه خورې تا ته تاوان دی. قدرمنو اورېدونکو د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې د الله په امان.